د کهانی په شروعات کې بینم یو لک یو جنې پس رواني یو عجیبه شانتي طاقت دی د جنې اړخ تراکاږي دا جنې د نقاب نه بغیر خپل ټوله کپړې وباسي او د اوبو ته ورکوشي به هم دې پسې اوبو ته ورکوشي بل اړخ ته تلو نه پس دی یو بل ته مخامخ شي خو دې نه مخکې چې دا جنې سووي د اسمان نه یو بجلی نیغه د دې په اوږه باندې راوغورځېږي به ته اچانک د دې جنې نوم هم معلوم شي چې دې نوم شرلي دی خو ناګهانه دا جنې ځمکه ځان اړخ ته راښکل شروع کړي به د دې د بچکولو ډېر کوشش وکړي خو دې په دې کې ناکامه شي او دا جنې ځمکه ښه پوره ځان ته راکاږي اچانک د بې سترګې کولو شي او دلته به ته پته ولګي چې دا حقیقت نه بلکې خوب او دا خوب دی مسلسل د څو ورځو نه ویني د ماښامې دې کای نوم یو ملګري سره د مستر ناین کور ته لاړ شي چا چې د ده ملګري یوک ګیر کړی وي یوک بار بار دا وایي چې ما غلا نه ده کړې خو دا خلک د ده خبرې لاړو څه اهمیت نه ورکوي خو د بې په ریکویسټ سره مستر ناین یوک پرېږدي خو په دې شرط باندې چې دی به مستر ناین له یو سلیسټیل نومي جادوي څیز روړي دلته دوی ته پته ولګي چې د سلیسټیل بون ته رسېدو نقشه یو جینۍ سره ده بیا دلته د دې جینۍ لیدو سره ډېر زیات حیران شي ځکه چې دا هماغه جینۍ وي چې دی څو ورځونه په خپل خوب کې ویني د دوی د خبرې اورېدو نه پس شیلي دوی له نقشې ورکولو ته تیاره خوشي خو په دې شرط چې دا به هم دوی سره ځي دوی په یو کشتۍ کې خپل منزل طرف ته روان شي کشتۍ کې یو بل قسم وي چې د لرې نه په دوی باندې نظر ساتي اچانک شیرلي ته داسې ولګي چې څه نه څه ګډوډ خو ضرور شته د دې د کمپاس ته نه هم ګول ګول تاویږي او اچانک د دې کشتۍ ته یو ډېره تېزه جټکه میلو شي لکه چې یو ډېر غټ سیس سره جنګېدلی وي دا کار ډېر عجیبه وي ځکه چې اوبه ډېر په کلار روانې وي بیا دا ټول خلک د دوی د حفاظت لپاره دننه ولېږي خو اچانک یو غټ ځناور ښه په پوره طاقت سره د دوی په کشتۍ باندې حمله وکړي او د کشتۍ یو اړخ مات کړي او بره وروخیږي دا څلور واړه دې ځناور سره ښه په بهادرۍ سره مقابله شروع کی خو د دې ځناور سرمن دومره سخته وي چې په ده باندې هېڅ اثر نه کوي هیوک په دې ځناور باندې حمله وکړي خو دا ځناور ډېر لرې وغورځوي د دې نه پس شیرلي دا ځناور د بارودو په یو غشي باندې ولي چې د څه د وجې دا ځناور واپس اوبو ته وغورځېږي بیا د دې ځناور د ګیرولو پلان وکړي دوی د دې کشتۍ هغه لویه کپړه راکوزه کړي او د جال په شانتې ورته لاندې خوره کړي دوی په دې خپل پلان کې کامیاب شي او دا ځناور په دې کپړه کې ګیر خوشي خو دی دومره طاقتور وي چې د کشتۍ ټولې ستنې ماتې کړي همدغه وخت کې دا ناپېژنګلو کس کم چې دوی پسې شوي وي انټرویو کړي او په خپل الکتریک تلوار باندې په دې ځناور باندې حمله وکړي او دې ځناور ته د بجلۍ داسې جټکه میلو شي چې دی د دې ځای نه وتښتي دا سړی ډاکټر سن نومي یو ساینټسټ وي او دی هم د سلیسټیل بون په چکر کې هم دی پس راغلی وي ډاکټر سن دی ته ووایي چې دا ځناور هم د سلیسټیل بون د حفاظت لپاره دلته ساتلی شوی دی او په لاره به دی ته هم د دې په شان نورې هم ډېرې مسلې راځي دی د ده نه ډېر امپریس شي او دی هم ځان سره په ټیم کې شامل کړي خو په دغه وخت کې د مستر ناین لور لین هم دغلته راورسي په اصل کې یوک او لین یو بل سره مینه کوي یوک د لین ملاقات له دی کور ته تللی وي خو د بدقسمتۍ نه دی د ګارډ لاس له ورشي مخکې تلو نه پس دی د یو غر د پاسه یو مندر شانتي ځای ته ورسي د دې ځای جانچ پړتال نه پس بیا دې کې یو خفیه بټن پیدا کړي او پریس یې کړي چې د څه د وجې دلته یو خفیه لاره کولو شي او په دې لاره دی لاندې یو لوی سرنګ ته کوشي لږ مخکې تلو نه پس دی له یو بنده دروازه مخې له ورشي خو بیا د خپل لاک پیکینګ سکل د وجې دا تاله ډېره زر کولو کړي د دروازې نه بل اړخ ته په هر څه باندې غټه وره پرته وي په ځمکه هم د وورې یو لوی تخ پروت وي نو د دې د وجې په دې باندې ګرځېدل هم ډېر ګران وي لږ شان مخکې تلو نه پس د شیرلي خپه وښویږي بیا هم د دې د بچکو لپاره دی پسې ورودانګي دی د خپل خنجر په وره کې ورنښلي او د لاندې غورځېدو نه پې ځان را ایسار کړي خو چې دی رستو ګوري نو دا ټول د پسې په لاندې را روان وي او ځان سره سره دی هم ځان سره په لاندې راکاږي چې دی ټول په لاندې باندې روان نو بیا خیال شي چې دی ټول د وورې په څوکیدارو ټکړو باندې ور روان وي شیرلي د خپل هوک په ذریعه باندې ځان د را ایسارولو کوشش وکړي خو دا په دې کې ناکامه شي ځکه چې د وورې دا پلرې دومره مضبوطې نه وي خو دغه وخت کې بیا ته ښکاره شي چې د دې وورې ټکړو سره لاندې یو دوه سورنګ هم دی او که دی ځان د دې سورنګونو طرف ته دیکه کو نو دی د مرګ نه بچ کیدی شي بیا یو ځل بیا د خپل خنجر په ذریعه ځان را ایسار کړي او د شیرلي په مدد سره دې ټول له سورنګ اړخ ته دیکه ورکړي لږ ساعت پس خنجر سره خوشا وره ماته شي او دا دواړه ډېر تیزۍ سره د وورې په څوکیدار ټکړو باندې ور روان وي بیا د شیرلي د بچکول لپاره دې له د سورنګ اړخ ته دیکه ورکړي او په خپله ډېر تیزۍ سره د مرګ اړخ ته روان شي خو په عین موقع باندې شیرلي په خپل هوک باندې ګزار وکړي او دا د بیا په بیا کې ورنښلي او د ټنل اړخ ته یې راکاږي او همدې سره بیا هم بچ شي دی اوس یو بل غار ته ورسي او دلته ډېره زیاته تیاره وي خو دې ځل دی یوازې نه وي ډېر زر دی ته یو بله دروازه میلو شي په دغه وخت کې دی ته احساس وشي چې د بیډیا په شان ځناور دی نه هر طرف نه تو شوی وي او دی ته پته ولګي چې د مقابلې نه بغیر دی سره هیڅ لار نشته خو دا شرمخان دومره ډېر وي چې دی ډېر وخته پورې مقابله نشي کولی بیا ته پته ولګي چې دی به هم د چت په لاره باندې ځان وباس کني دی به دلته هم د دې شرمخانو خوراک جوړ شي بیا دلته دې ټولو ته د دې اونو د جرړو په مدد سره بره ختو دپاره ووایي او په خپله
به په لاس کې اور راغشتي او د دې په مدد سره د شرمخان د ځان نه لرې کوي. خو د دې نه مخکې چې دا ټول بره رسي نو د اونې دا جرړه کټ شي او دا ټول لاندې یو درس سره راوغورځي. خو دې سره هغه د لرګي تختې چې کومه باندې د غار خوله بنده کړې وي هغه هم لاندې راوغورځي او دې سره د نور رڼا لاندې راورسي. ډېر زر دوی ته پته ولګي چې دا شرمخان د نور رڼا نشي برداشت کولی ځکه چې د نور رڼا څنګه په دې شرمخانو باندې ورپروزي نو د دوی بدن سوځېدل شروع شي. شیرلي زر د اونې یو جرړه خپل هوک سره وتړي او بهر یې ولي چې د څه په ذریعه دوی د دې نه ځان ښکل غواړي او په نمبر دا ټول د دې ځای نه بره وخیږي. خو چې کله د بې نمبر راشي نو د نور مخې ته وریځه راشي او دا شرمخان په بې باندې حملې شروع کړي. د شرمخانو دا لیډر په بې باندې ورودانګي او دې ځان سره لاندې راوغورځي. خو همدغه وخت کې د نور د مخې نه وریځه لرې شي او بې د خپل ملګرو په مدد سره د دې ځای نه بره راوخیږي. شیرلي زر ورمنډه کړي او بې له غاړه ورکړي. وروسته چې شیرلي کله بې له په زخمونو باندې پټۍ لګوي نو دا د بې په ملا باندې هماغه سپېره نشان وویني کوم چې د شیرلي په اوږه باندې هم وي. نو دې سره دا دې ټولو ته ووایي چې کلونو مخکې د دوی مشران د یو شیطان غار ته ورسي او د دوی د دننه تلو د وجې د شیطان د خوب نه راپاڅېدلي او مختلف قسمه ځناورو په هغوی باندې حمله کړې وه. د دې نه پس د هغوی د ټولو په اوږو باندې دا سپېره نشان جوړ شوی چې د څه د وجې هغوی ټول د 50 کال عمر نه مخکې مړه شوي او د هغوی بچو ته هم دا نشان په وراثت کې پاتې شوي او د شیرلي د معلوماتو مطابق د سلیسټیل بون په ذریعه باندې دا نشان د دوی د بدن نه ختمېدی شي. په بل ورځ د غرمې دوی واپس هماغه ځای ته ځان ورسوي. د غرمې د دې دپاره چې د نور رڼا ښه په زور کې وي دوی ټول یو ځل بیا غار ته داخل شي کم کې چې ویمپایر بیډیاګان د دوی انتظار کوي. بیا د وخت د کمي د وجې ډېره زر دا دروازه کولو کړي. دې سره ځمکه په لاندې لاړه شي او دوی ته یو بله کمره ښکاره شي او دوی زر دې ته ورکوشي. بیا دلته پرته یو شمع ولګوي چې د څه د وجې دا ټول ځای رڼا شي. دې سره بیا ته اندازه ولګي چې دې ټول ځای ته د پټرولو په شان څه ناڅه میلاویږي. دوی ټول ډېر په خیال باندې رواني خو بیا په یو ټریګر باندې خپه کېږي او دې سره په دې ټوله کمره کې زلزله راشي. اچانک په دوی باندې د ډېرو زیاتو غشو ګزار وشي خو دوی په څه ناڅه طریقه ځان بچ کوي او مخکې رواني. خو چې ته احساس وشي چې په دوی باندې یو بله حمله کېدو واله ده. اچانک په دوی باندې ډېر تیزۍ سره د تورو ګزار وشي خو دوی ټول له دې تورو نه ځان بچ کړي او همدغه شان قدم په قدم دوی ته ډېر خطرناک جالونه خواره شوي وي. دوی په څه ناڅه طریقه ځان بچ کړي او دغه سلیسټیل بون ته ځان ورسوي کوم چې په هوا کې تاویږي. بیا غلی شان ورمخکې شي او دا سلیسټیل بون اوچت کړي او خپل بیا کېږدي. د شیرلي خیال شي چې ښه غټ غټ جولاګان د دې اړخ ته را روان وي. لږ ساعت مقابلې کول نه پس بیا ته دا اندازه ولګي چې دا ټول د سلیسټیل بون پسې شوي دي. دلته دې ډېره غټه خطره په سر والي او دا ټول جولاګان خپل اړخ ته راټوکي. دا ځکه چې د ده دا نور ملګري د مرګ نه بچ شي او دوی بره وخیږي. شیرلي هم بیا سره د پاتې کېدو فیصله وکړي او دا نور ټول ښه صحیح سلامت بره وخیږي. د خپل رفتار او د شیرلي په مدد سره بیا هم دغه بل اړخ ته ورسي خو د دې نه مخکې چې دوی د دې ځای نه بره وخیږي دا ټول جولاګان په شیرلي باندې خپلې جالې ورولي او دا لاندې راوغورځوي. بیا د شیرلي د بچ کولو لپاره واپس راکوشي خو ناګهانه د ده ټول ټیم دغه ځای ته راورسي او دې جولاګانو سره مقابله شروع کړي. دوی ټولو دا فیصله وکړه چې یو کو په دې ټول حال کې ځای په ځای پټرول تویوي او په دغه وخت کې به دا ټول ټیم د جولاګانو سره مقابلې دوران کې د دې ځای نه د وتو څه لار ګوري. یو ډېر په طریقه باندې د دې جولاګانو نه ځان بچ کړي او خپل ملګرو ته ځان ورورسوي. خو بیا چې څنګه دننه راشي نو دوی د پټرولو ته اور ولګوي. اور ډېر په تیزۍ سره په دې ټول حال کې خور شي او همدې سره دا ټول جولاګان وسوځي او مړه شي او د دې اور او د لوګي د وجې د دوی ټولو سر ډوبېدل شروع شي. د شیرلي خیال شي چې د دې کمپاس هماغه شان ګول ګول تاویږي څنګه چې په بوټ کې تاوېدو. دې سره دوی ته دا اندازه ولګي چې اوبه دلته جوختې وي. دوی ټول په یو ځای باندې د دې دیوال ماتولو کوشش شروع کړي او بل اړخ نه هماغه بلا کوم چې دوی سره په بوټ کې مقابله کړې وه هغه دې دیوال له ډغرې ورکول شروع کړي. ډېر زر دا دیوال مات شي او اوبه ډېر په تیزۍ سره دننه راماتې شي. دوی ته چې څنګه مکمل وشي نو دا ټول له دغه ځای نه بهر راوځي خو دغلته د بیا خیال شي چې دغه ځناور په ده باندې حملې کولو لپاره ډېر په تیزۍ سره د ده اړخ ته را روان وي. خو دا د بیا ډېره خوشقسمتي وي چې دا ځناور څنګه دغه دیوال نه راورسي نو دا په ده باندې راپروزي او په دغه دوران کې بیا او د هغه ټیم د دې اوبو نه ځان وباسي او په آخره کې موږ ته ښودلی کېږي چې دا ټول ښه صحیح سلامت خپل کورونو طرف ته روان وي. اوس که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو به د یو نوي ویډیو سره. تر هغې پورې د الله په امان.